دلته نامعلوم عدد پیدا کړئ. سل، یو سلو یو، یو سلو دوه، یو سلو درې، یو سلو څلور، یو سلو پنځه، یو سلو شپږ چې نامعلوم دی. بیا ورپسې یو سلو اووه، یو سلو اته، یو سلو نهه او یو سلو لس. نو نامعلوم عدد یو سلو شپږ دی چې له یو سلو پنځو څخه وروسته او له یو سلو اووه نه مخکې عدد دی. مخکې ځو. بیا هم نامعلوم عدد پیدا کړئ. ښه، کله سلو نه یې پیل کړو نو ورپسې عدد به یو سلو یو وي او بیا به په ادامه کې هم لیکو چې یو سلو دوه، یو سلو درې، یو سلو څلور. ښه، په زړه پورې کار دی. اوس کوم تام عدد له یو سلو پنځو څخه مخکې راځي؟ ښه، نو د پنځو نه مخکې کوم عدد راځي؟ نو معلومداره ده چې څلور. نو د یو سلو پنځو مخکینی عدد به څه وي؟ چې دا هم یو سلو څلور کېږي. کله سلو نه یې پیل کړو، سل، یو سلو یو، یو سلو دوه، یو سلو درې، یو سلو څلور او ورپسې هم یو سلو پنځه راځي. ښه، نو دلته به هم ځواب پیدا کړو. نو خالي ځای کې کم عدد راځي؟ که حساب پیل کړو نو یو، دوه، درې، همداسې تر لسو پورې او د یولسو نه هم تر شلو پورې او همداسې تر یو سلو شلو پورې حساب کړو. مګر دلته یو ځای خالي هم سته، هغه عدد چې له یو سلو اتلسو نه لوی دی او له یو سلو شلو نه کوچنی. نو که حساب وکړو نو یو سلو یولس، یو سلو دولس، یو سلو دیارلس، یو سلو څوارلس، یو سلو پنځلس، یو سلو شپاړس، یو سلو اوولس، یو سلو اتلس، یو سلو نولس او بیا هم یو سلو شل. شل نه مخکې خو 19 دي، نو یو سلو شلو نه مخکې هم باید یو سلو 19 راسي او د اتلسو نه وروسته 19 دي، نو یو سلو اتلس نه وروسته هم هماغه یو سلو 19 راځي. راځئ ځواب وګورو. ښه، یو بل سوال به هم حل کړو. ښه، نو دا هم مخکیني سوال غوندې دی. نو نامعلومه عدد څه دی؟ ښه، د اووه نه وروسته خو اته دی، نو یو سلو اوولس نه وروسته هم یو سلو اتلس راځي او ورپسې هم یو سلو نهه او یو سلو لس.